د پای قیمت 3.14 د ټولو یاد ده، مګر کم تعداد دې په معنا باندې پوهېږي. غواړم دې خلاص خبره درته وکړم چې دا 3.14 څه معنا لري. زه د دغې دایرې شعاع ګورم، دغونه شعاع لري چې دا 15 سانتي ده. همدغه شعاع راخلم په دا محیط ایږدم په نیمه دایره باندې. 1 2 3 نه ویلی سمه چې دغه نیمه دایره د شعاع 3 چنده ده؟ نه، نه سمېدی، ځکه دلته لږ فاصله اضافه پاتې شو. نو بیا څه وایم؟ دغه نیمه دایره چې ده د شعاع 3.14 چنده ده. کاشکې 3 چنده وای، موږ به لنډ زده کړي وو چې د پای قیمت څو ده؟ 3. داسې د پای قیمت 3.14 د دې خبرې لنډ مفهوم دا ده چې د نیمه دایره د شعاع 3.14 برابر. یا که شعاع نه غږېږي، له قطر نه غږېږي، مکمله دایره، ټوله دایره د قطر 3.14 برابر. تمام، خلاص. همدومره ساده او همدومره اسانه موږ کولی شو چې د پای قیمت ذکر کړو. یو بله پوښتنه چې په دې کې زیاتره زده کوونکي کوي هغه دا ده چې د پای قیمت آیا 22 ده؟ صحیح ده که نه؟ 22 نه. 22 که چیرې تاسو پر 7 تقسیم کړئ د دې جواب راځي 3.14 8.15 داسې یو څو راځي چې بیا وروسته دا عددونه بیرته تکراریږي. نو د پای قیمت یو غیر تکراري نامحدود کسر ده او دا خو وروسته بیا تکرار راځي. د کار د اسانۍ لپاره تاسو کولی شئ چې د پای پر ځای باندې 22 ولیکئ، خو که چیرې خبره دقیق کوو بیا په هغه صورت کې د پای قیمت 3.14 8 نه ده. څو ده؟ د پای قیمت څو ده؟ 3.14 15 22 15 15 9 اتیا او همداسې ادامه لري، هېڅ وخت بیرته تکرارېږي نه. په داسې حال کې که چیرې تاسو 22 پر 7 تقسیم کړئ هغه بیا دوباره بیرته تکرارېږي. هغه نور د پای قیمت معنا باندې انشاءالله تاسو پوه شولئ چې که دایره دومره لویه دایره وي، که دومره کوچنۍ دایره وي، که د پیسې و سکه وي، که هر څه شی وي، څونه دایرې تاسو غواړئ رسم یې کوئ، تاسو په ټولو دایرو کې وګورئ چې نیمه دایره د شعاع 3.14 چنده ده. نو اوس د دې پوښتنې جواب کې چې اوس وایم د پای قیمت 3.14 ده څه معنا؟ یعنې 3.14 متره ده، 3.14 واحد چې ده، فوټ ده، سانتي ده. نو موږ د دې پوښتنې په ځواب کې څه وایو؟ د پای قیمت 3.14 ده. خلاص. د دې هدف دا ده چې که چیرې شعاع 1 متر وي نو دغه نیمه دایره 3.14 متره کېږي. که شعاع 1 فوټ وي نو نیمه دایره 3.14 فوټه کېږي. که شعاع 1 سانتي وي نیمه دایره 3.14 سانتي متره کېږي. دا یو نسبت ده چې موږ مقایسه ده چې موږ وایو چې نیمه دایره د دغه شعاع 3.14 چنده ده. انشاءالله چې پوه کړي به مې یاست.